بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لودین صاحب، محترم وطنوالو، ورونو خوندو د نړۍ په هر کونج کې سیاسته، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. درانه صاحب تاسو ته سلامونه او په دې وسیله ټولو وطنوالو ته هر چیرې چې په خوښیو او هوساییو کې وړاندې کوم هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسي. مننه. هموطن عزیز، برادرها و خواهرای محترم در هر کنج دنیا که هستند، بعد از تقدیم سلام شما را به این پروگرام، به 60مین پروگرام در سلسله ذهنیت سازی صلح، شما را خوش آمدید میگیم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین که دیگه دوستان از این خبر شوند. لودین صاحب دغه د موږ شپږم پروګرام ده په دغه سلسله کې، او نن موږ دغه تیر لس پروګرامونه چې موږ وړاندې کړي وو او موږ سره میلمانه وو، اول خو د هغو میلمنو یو تقدیر وسی او په عین وخت کې دغه لس پروګرام یو خلاصه هم دوستانو ته وړاندې کړو. او لکه څنګه چې مو وعده کړې وه پرون د دې لسو پروګرامونو یو خلاصه دوستانو سره شریکه سي. هغه دوستان چې مصروف ول یا وخت نه درلود یا همچنان دا پروګرامونه ترنه تیر سوي، دا پروګرام د هغو یوه خلاصه او نچوړ ده. تاسو ته شیر و شکر نوم ورته ایښی، خو په هر صورت نن به بدل کړو، نوم یې دومره نور ښایسته نومونه به ورته انتخاب کړو. په هر صورت دا د هغه دریو خنډونو نه د تېرېدو د تدابیرو او د میلمنو د نظریاتو او د هغوی د پیشنهاداتو یوه خلاصه ده چې موږ د محتاجي له دورې نه د خودکفایي دورې ته، یعنی په نظری لحاظ باندې موضوعات سره شریک کړي وو، او په عملی لحاظ خو ډېر کار ورته پکار ده. درانه صاحب ورښتیا ورته پکار ده. موږ غواړو په دغه شروع د مجلس کې هغه دوستانو چې خپل تجربې د موږ سره شریکې کړې او خپل نظریات یې ورکړل او په دغه لسو پروګرامو کې ګډون کړی وو، د تا په اجازه باندې به د هغو نومونه هم واخلو او یو تشکر به هم ترې وکړو. بیا به دغه د دوی نظریات او د موږ څېړنې ټولې به سره راټولې کړو، یوه خلاصه به یې هغه کړو. دغه به ډېره هغه صورت کریم دو لا کریم، یعنی لکه هغه قیماق د شودونه سره ټول کې دغسې. او ښه خبره به سي انشاءالله چې دا اول پروګرام ته چې موږ میلمه راغوښتي وو، احسان صداقت و، محترم صداقت صاحب د موږ سره دوه وارې ګډون وکړو په دې کې. بیا انجینر صاحب سید احمد ضیا مظهري و، او بعد له هغه نه بیا ډاکټر صاحب نصرالدین پیکار و، بیا پاچا صاحب و، سید مبین شاه مصمم له ورجینیا نه د موږ سره ګډون وکړ. ډاکټر صاحب کمال حسن د موږ سره دوه وارې ګډون وکړ. او بیا محترم فیض الله جلیلی له نیویارک نه د موږ سره ګډون وکړ. او بیا موږ ځوان متشبث علامه احمد کاکړ صاحب دلته د موږ سره خپل تجربې شریکې کړې. او په آخر پروګرام کې د موږ سره محترم توریالی تنین و. موږ د ټولو نه مننه کوو او خدای دې وکړي که دغه پروګرام یې واورېد، دغه خبره مو ورکوو چې موږ دغه دومې مرحلې ته، دغه د دوم درې خنډونو باندې چې خبرې کوو، په دوی باندې به بیا غږ کوو چې د موږ سره همراه ما اشتراک کنه، نظریات و تجارب خود درباره او سه چیز دیگه که ما سه مانع دیگه که در آینده دربارش گپ میزنیم همراه ما و همراه بیننده ما شریک بسازن. او نو دا نقشه خو معلومه ده، دوستان په ډېر اساني سره کولی شي چې د دغه سلاید په کتو سره دا د پیشرفت او پرمختګ په لوري باندې نه تنها انفرادي او شخصي بلکې د ټولنیز پرمختګ لپاره هم لارې ګودرې ورته معلومیږي.
او نو موږ د محتاجي د ساحې نه د خودکفایي تر ساحې پورې د انکشاف او پرمختګ په مخ کې هغه خنډونه چې وو له دوستانو سره د هغوی د نظریاتو په بنیاد باندې راتیر سولو، نو په یو حساب په فکري لحاظ باندې. نو اوس دلته تاسو په دې عجیب غوندې یو تصویر راواچاو په دې سلاید کې، زه ورته حیران شوم چې دا څنګه خو قصه داسې به ده. وګورو چې دغه ساحه د محتاجي فکر وکړئ چې د محتاجي ساحه دلته ده او د خودکفایي ساحه دلته ده. دا منځ کې نو بس یو خالیګاه ده، یو خالیګاه ده، یو فرق، ډېر لوی فرق ده او داسې په اساني سره تګ مشکل ده. نو د دې لپاره چې ورسو یا به یو پل جوړیږي یا مثلا د اوبو نه چې تیریږي لوی تیږې، که پل نسي جوړوی لوی تیږې به هلته اچوې، په تیږو باندې به پسې ورځې تر څو چې بله خواته ووځې. منتها دغه فکر ده چې محتاجي دلته ده، خودکفایي دلته ده، او په لار کې یو لوی خنډ ده یا یوه کنده ده، یا په هر رقم سره چې دوستانو ته قابل د تصور وي دا دې وکړي. نو موږ وویل چې درې خنډونه دي، د هغو خنډونه باید سړی عبور وکړي یا هغو خنډو باندې ورجګ سي، د هغه خنډ نه یو خنډ ته بیا بل خنډ ته بیا بل خنډ ته، چې تر څو خودکفایي ته ورسیږي. او موږ به یو وخت کله کله دا پلان ګزاري چې ساده وي دوستانو سره به مو شریکوله، نقشه څنګه جوړه شي. موږ به ویلې چې موجود حالت څه شی ده او مطلوب حالت د موږ څه شی ده. موجود خو را سره موجود به هغه مطلوب چې موږ به ویژوالایز کړو یا هغه ذهن کې به یو تصویر ورته مشخص کړي، هغه خصوصیات به هم په نظری لحاظ هلته کېښودل. نو بیا به مو ویلې چې ښایي د دې منځ کې هغه ساحه چې موږ هغه مطلوب حالت ته ورسېږو کوم شیان پکار دي. بیا به ویلې چې مثلا زده کړې ورته پکار دي، وسایل ورته پکار دي، جمعي کوشش ورته پکار ده، او د باندې کوم فرصتونه دي، کوم قوتونه دي سره یو ځای وکړو چې هغه ته ورسېږو. وخت ورته پکار ده، کوم کار اول وسي، کوم کار یو ځای سره کېږي. نو دا به چې ټول سره یو ځای سو، نو بیا به هغه زینه یا پل چې دغه موجوده حالت له مطلوبه حالت سره وصل کاوه، هغه خط به ترسیم سو. نو بیا به مو ویل چې پلان عملیاتي ورته جوړ کړئ. نو اوس په دې لحاظ باندې له دې موجوده حالت نه د خود یا مطلوبه حالت ته تګ یو خالیګاه ده، لکه تاسې مخکې ویلي پل جوړول یا زینه کېښودل، یا داسې په محلي لحاظ باندې به ځینې ځایو کې به غټې غټې تیږې کېښودلی شي چې له هغه رود نه یا له هغه کندې نه تېر شي. نو اوس تاسو هم زه فکر کوم چې د مهندسي نه انجینري نه کار اخیستی ده، څه شیان ورته جوړ کړي. و اول خو محترم توریالی تنین صاحب پروګرام غوږ نیولی. Really a great program as everyone can learn and explore. توریالی صاحب ډیره مننه چې موږ هم تشویق کړي، همیشه موږ تشویق کوئ او د موږ پروګرام ته هم راغلي وئ. او بل بریالی سهران هم چې په کویټ کې دی، هغه هم سلامونه ویلي. او ډیره مننه د تاسو ټولو او نورو لیدونکو نه خپل نظریات دلته کېږدئ، خپل تشویقونه. نو موږ وویلې په هغه کلیدي سلاید کې چې موږ درې خنډونه لرو. یو خنډ د ژبه ده اول، اما چی اولش از زبان است. فکر کنیم که معنی اول که اینمی زبان اینمی یک مشکل است و ایره در میجا میمانیم به قسم یک بلاک، یک سنگ کلان در میجا میمانیم که به او خودکفایی میرسیم یا نمیرسیم. یعنی مطلب اصلاح زبان است دیگه. زبان دا لکه په هغه کې په کمپیوټري ساینس کې compressed zip file وپیدا. when you unzip it په دې کې ډېر شیان راځي، په دې کې ذهنیت ده، په دې کې نور عملی کارونه دي، په دې کې د ژبې اصلاح ده، په دې کې د ژبې زده کول دي، په دې کې د تفاهم راځي، په دې کې ډېر شیان راځي. منتها خلاصه دغسې یو صندوق ده، دغه یو صندوق ده چې د ډېرو شیانو نه ډک ده، موږ یې دلته ګدو. او بس مخکې وروسته بیا لږ زه راوپلټو لږ سمه ده.
نو په دې کې اول وایو چې ژبه موږ په تیرو پروګرامونو کې چې وویل ژبه عموما په دوه رقم سره ځان ښیي. یو هغه زبان بیان و عیان است، عیان معلومه. یو ژبه پنهان و خاموش، چې پټه ده، چوپه ژبه ده. هغه کلمې چې د موږ له خولې نه راوځي، هغه اصطلاحات او جملې چې د موږ له خولې نه راوځي، هغه یو جز د ژبې ده. لکه یو آیسبرګ ته که وګورې، یوه ټوټه د یخ په اوبو کې هغه څوکه یې راووځي د اوبو نه د باندې، هغه فقط دغه کلمې دي چې موږ خبرې پرې کوو. د هغه شاته د اوبو لاندې پټ نور شیان دي، په هغه کې فرضیات او محرکات دي چې د جملو شاته کار کوي، او هغه د انسان شخصیت ده، اخلاق ده، ایگو ده، احساس د مسئولیت ده، نیت ده، اهلیت، مهارتونه او داسې نور شیان. نو له دې نشي معلومیږي چې د عیانه ژبه یا ښکاره ژبه چې موږ په خبرې کوو، یو صوت یا غږ راوځي د موږ د خولې د جوف نه، یا مثلا هغه د ژبې هغه مخارج چې دي د حروفو د کلماتو، یا موږ جملې جوړوو یا انتقالوو، غواړو چې یو چاته خپل مطلب بیان کو، د دغه په ترکیب یا دغه په تحرک کې یا دغه په منځ او متن کې د انسانانو شخصیت، اخلاق، ایګو، مسؤلیت، نیت او مهارتونه ځان ښکاره کوي. که چیرې دقیق سړی یعنی څه رقم ژبه او څه رقم کلمات استعمالوي، یا مخاطب سره څنګه یو د بل سره د مفاهمې هغه سیستم جوړیږي. نو له دې نه معلومیږي چې د موږ په عیانه ژبه کې شاته بنیادی تهداب کې نور شیان دي. نو هغه د محتاجی او د خودکفایي په حساب باندې هم فرق پیدا کوي. نو بیا غزه معلومدار فرق لري کنه. هغه اخلاقیات چې موجود دي، هغه شخصیت د انسان ذات د محتاجی په ساحه کې په یو محیط کې روزل شوی، او د دې لپاره چې د خودکفایي لپاره تیاری ونیسي، باید تعلیم او تربیه او چاپیریال او دغه شیانو کې تغییرات راولي چې د خودکفایي د چاپیریال سره برابر سي، عیار سي. دا شیان راځي. نو چون موږ خلاصه کوو، ډېر هغه نفسي ګرځو، هغه ځینې اصطلاحات چې موږ د ژبې لپاره استعمال کړي وو، چې په کومه ساحه کې څه ډول اصطلاحات استعمالیږي. دغه یو سلاید و چې په دې باندې هم ډېرې خبرې کړې دي، او هغه سلایدونه موجود دي، پروګرامونه موجود دي په یوټیوب چینل کې، افغانستان پیس چینل کې. نو دلته په دوه رقمه ژبه تقسیم کړي. هغه اصطلاحات چې د فقر او د قرباني په ژبه، یعنې د محتاجي په ساحه کې ژبه استعمالیږي، او هغه چې د بریا او عالی ژبه، هغه ژبه چې هغه اصطلاحات چې د بریا په وخت کې، د موفقیت په وخت کې، د ترقی په وخت کې استعمالیږي. نو دورانای صاحب وبخښئ، داسې مهمه مسله دلته تاسو په دې سلاید کې ښکاره کړې، اسانه توګه باندې چې د محتاجی په دوره کې او د هغه وخت چې انسان یا یو ټولنه په خودکفایي کوي، کوم کلمات ناخودآگاه یا کوم افکار هلته په ژبه کې انتقال پیدا کوي. معمولا د خواته د سلاید کې خو چپې یا کیڼې خوانه د ښي خواته سړی ځي، دلته ناتواني لیکل شوې ده، شرم و شکایت و معذرت و غفلت و ملامتي و انتقاد و تغافل و د انکار، دغسې په یعنې ټولنه کې دغسې شیان معمولي. په دې معنا چې ژبه د ټولنې یا د یو شخص وضعیت ښکاره کوي په یو شکل باندې. ما یو بل شی اورېدلی چې ژبه د استعمال اورېدلې متقابلا نوي افکار او احساسات هم تحریکوي. که یو څوک د بل چا د ملامتۍ لپاره د ملامتۍ اصطلاحات استعمالوي او ټاپه‌زني کوي، کنه کله موږ دا ټاپه‌زني وایو کنه، یا د خپلو کړنو نه یا مسؤلیتونو نه انکار کوي، یا د خپلو هغه
ښېګڼو نه تغافل کوي یا شرم کوي، شکایت کوي، نو مقابل طرف کې هم یو شی تحریکوي. په دې لحاظ په دغو ټولنو کې معمولا دا یو دوران رامنځته کیږي چې افکار او هیجانات او احساساتو کې زندگی کوي اکثره خلک. خصوصا چې انتقاد کوي، ملامتي او انتقاد، دغه دوه ډېر مهم شیان دي. د موږ په مروجه ژبه کې په افغانستان کې دغه دواړو نه، د انتقاد او د ملامتي او د عدم مسؤلیت، دغه ډېر استعمالیږي. او هر وخت چې د بل نفر انتقاد وکړي په عوض د دې چې هغه د تا خبرې واوري، هغه یو سپر جګی خلاص چې د تا له انتقاد نه ځان وساتي، د تا خبرې زه هېڅ نه اوري، او یا بیرته په تا باندې انتقاد کوي او حمله کوي در باندې. نو د دې خنډ نه د تېرېدو لپاره ضروري ده چې د ژبې اصلاح رامنځته شي، د ژبې ترمیم رامنځته شي، د ژبې بدلون رامنځته شي. او د دې شاته خو ذهنیت موږ او تاسو مخکې وویلې چې د سولې او د امن ذهنیت که رامنځته شي نو د همدلي او همدردي ژبه رامنځته کېږي، ځکه ډېر خلک متاثر شوي دي له یو. یعنې که دغه سلاید ته بیرته لاړ شو، هغه شیان تغییر باید چې راسي، د انسان شخصیت، اخلاق، هغه ایګو، احساس د مسؤلیت، نیت، آیا حسن نیت ده که سوء نیت ده، آیا اهلیت کافی اندازه اهلیت لري که نه، آیا مهارتونه لري که نه لري، حتی که انتقاد هم کوي آیا د انتقاد اهلیت لري که نه. خو د انتقاد سره څنګ کې د چې د هغه د اصلاح لپاره څه تدابیر او تجویزونه لري که نه، د دې لپاره نه یوازې انتقاد، خو انتقاد ده، اما په عوض باندې د تعمیر او د ترمیم او د جوړونې یو فکر، یو عملی کړنلاره، نظریات، ایډیاګانې او دا شیان ولري. په هر صورت هغه خلک چې خودکفایه فلاح او سلام کې دي او یا بریالي دي په ژوند کې په انفرادي ډول، او حتی هغه ټولنې چې لږ زره وده کړې ده د فلاح او سلام طرف ته، هلته خلک چې غږیږي، هلته احساس د مسؤلیت، عمل، تربیه، فعالیت، سلامتی، عافیت، کیفیت، تعقل، کمال، ظفر، جرأت، دغسې اصطلاحات په ژبو کې استعمالیږي. نو موږ دوستانو که وجې نیولی او غواړي ځان امتحان کړي چې د دوی ژبه څه خل ده، یوه موضوع دې واخلي، یوه اجتماعي موضوع د افغانستان کې دې واخلي او فقط یو پاراګراف دې ولیکي، خپل نظریات په یو پاراګراف کې دې ولیکي. بعد د دې چې ولیکه را دې سي د دغه سلاید سره دې مقایسه کړي چې په دغه پاراګراف کې د څومره داسې اصطلاحات راوستلي چې دغه سره خط چپ طرف ته دي که د سره خط ښي طرف ته دي، د ده په خپله هغه سویې د ژبې معلومیږي. خو یو خو دا ده، بله خبره دا ده که چېرې موږ داسې منصفانه بې له دې چې د موږ بعضې هغه ذهني او هغه تمایلات پکې برخه ولري، دغه مجلسونه چې دي، تاوده مجلسونه دي، یا مبصرین دي تبصرې کوي په تلویزیونونو کې، یا سیاسي متخصصین دي، د هغو خبرو ته که چېرې سړی داسې ثبت کړي یا دقیقا ورته وګوري، په دغه سلاید کې واچي چې د دې سره خط کومې خواته موقعیت لري، کوم کلمات هلته استعمالیږي، کوم موږ او تاسو ټولنه کې ډېر زر معلومېدی شي چې د موږ ژبه د کومې مرحلې ژبه ده. متاسفانه داسې ښه واضح کې برېښي که هر پروګرام ته خلک غوږ ونیسي او دغه سلاید وسره یي او دغه د موږ متخصصین او آگاه سیاسی و متخصص اقتصاد او آگاه امور اجتماعي دا خبرو ته غوږ ونیسي، ډېر کم به نفر پیدا کړي چې د سره خط ښي طرف ته دوی خبرې وکړي. باور وکړه، زه خو داسې چې ګورم خو زیاتره کیسې د جګړو او د ډېرو د انساني ژوند مقابل کې د بې رحمۍ وضعیت سړی ګوري، دې نه معلومیږي چې ډېر لوی خلک چې په دنیا کې دي
یا مثلا که چیرې وایي سیاسي اجتماعي رول ډیر لوړ ده، صلاحیتونه لري، د هغوی ژبو او بیانیو ته که څوک وګوري نو سړی بیا د انسانیت له اصلي بنیادونو سره مقایسه کې ډیر فرق لیدل کېږي. متاسفانه ډیر فرق لري. په مخ به لاړ شو لودین صاحب چې دغه درې واړه یو خلاصې وکړو. نو موږ وویلې چې د دې لپاره چې خودکفایي ته لاړ شو، یو لوی بلاک یو لوی صندوق چې موږ ضرورت لرو ورته، او هغه صندوق د دغو ښو شیانو نه ډک دغه د ژبې ده. بل موږ ویلي وو چې بې مقصده څوک ژوند لري خودکفایي ته نه رسیږي. یعنی د مقصد روښانه او واضح مقصد لرل یا رامنځته کول هم پکار دي. ډیر مهم ده. یو بیخي بنیادی یک جزء بسیار اساسی امی سفر است که از محتاجی به خودکفایی آدم میره. باید یک زندگی هدفمند داشته باشه، حتی به قسم فردی کلگی میفهمم، به قسم اجتماعی باید یک دورنما داشته باشه. د انسان لپاره په فردي ډول باندې په دنیا کې که اوس وګورو، اگر ما ببینیم شاید 95% مردم دنیا را اگر پرسان کنیم که امی هدف زندگی تو چیست، به چی مقصد تو به دنیا آمدی یا خدا تو رو برای چی خلق کرده، جواب از او را داده نمیتونه 95%. حتی مسلمان ها، یعنی در جهان اسلامی که برای مسلمان ها خداوند زندگی را واضح ساخته که ما انسان برای چی خلق کردیم. مثلا در آیه 30 سوره البقره نوشته کده خداوند برای ملائک میگه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. هغه جز د آیت زه پمزکه کې یو خلیفه پیدا کوم، او هغه اشاره آدم علیه السلام دیغه اولادیت وو، چې بیا ملائکه ورته یې چې ته یو داسې خلک هلته لیږي چې هلته خونریزي وکړي او دا کارونه وکړي. خو خلاصه دغه ده چې یو هدف د انسان چې ځمکې ته رالیږلی ده، دا ده چې هغه وظیفه د خلیفه ادا کړي. نو خو دا د دې لپاره چې لږ وضاحت وشي، د ځمکې کې چې دا دومره د انسان لپاره دغه ټایټل یا دغه منصب یا دغه خصوصیت انتخاب شوی ده، لقب، او دا یو نوع منصب او ماموریت ته تقریبا د ځمکې کې د عدالت او د انصاف اعمار ده، د ځمکې د منابعو نه استفاده ده. ماته یو بل شی را په زړه شو چې موږ هره ورځ چې د لمونځ کوو، خو دا سوره فاتحه کې د ثنا او د حمد نه وروسته موږ وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، د عبادت په څنګ کې د استعانت او د مدد او د قوت او د توان دعا کوو چې موږ ته استعانت د څه لپاره؟ اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم خو یو ځای ته رسیږي که نه؟ هغه هدف هلته ویل شوی ده چې صراط الذین لاره تشریح کېږي، انعمت علیهم ویل شوی ده، یعنی چې هغه د فلاح او سلام ځای ده. هغه انعمت علیهم د فلاح او سلام ځای ده. او بله خبره دا هم شوې ده چې دغه مقصد دومره روښانه وي چې انحراف ونه شي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی انحراف یا د ګمراهۍ یا د لارې نه د کږېدو یا ورکوالي نه خلاص انسان. په همدغه کې هر مانځه کې موږ د یو مقصد په لوري باندې دعا هم کوو. استعانت خو د کار دپاره غوښتل کېږي، سړی کار او کوشش او زحمت وکړي الله تعالی انسان ته. نو دغه د خلافت منصب لوی منصب ده په مخ د ځمکې باندې. نو بل ځای د مسلمانانو لپاره چې کار اسانه کړی ده، هغه دغه بل آیت کې ده چې هغه په سوره ذاریات کې 56 آیت ده، په هغې کې ویلي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
یعنی ما تاسې د دې لپاره نه یې پیدا کړې مګر چې د ما عبادت وکړي انسانانو ته او جنیاتو ته یې ویلي. نو د ما تعبیر خو داسې ده چې که تنه د عبادت له لارې تاسې کولی شئ د ما خلافت وکړئ او عبادت یې بیا داسې واضح کړی ده چې په عبادت کې د انسان لپاره خصوصا د مسلمانانو لپاره کار اسانه کړی په قرآن شریف کې چې د انسان لپاره هدا دلیل ده یو گایډ ده هلته یې واضح کړي چې دغه شیان فرایض دي واجبات دي دا به تاسې حتما کوئ او دغه کارونه به تاسې نه کوئ بعد لیغنه بیا انسان ته د خودمختاري یو نعمت ورکړی ده او تیلی دي چې تاسې د اعمال صالحه خودمختار یې چې د کومه لارې نه کوئ په کومه ساحه کې تاسې علاقه لرئ په کومه ساحه کې استعداد لرئ په کومه ساحه کې توان لرئ توانمندي په کومه ساحه کې تاسو ته چاپیریال برابر شوی چې هغه وده وکړي چې د هغې لارې نه تاسې خپل دغه نفقات او خیرات او صدقات او تعلیم او تعلم او مساعدات او تعاون علی البر او خدمات او نور حسنات تاسې څه کوئ آیا تاسې په دهقاني کې استعداد لرئ آیا تاسې په طبابت کې استعداد لرئ تاسې په انجینري کې لرئ په آهنګري کې لرئ په زرګري کې لرئ په معلمي کې لرئ په ملایي کې لرئ په کومه ساحه کې تاسې بیولوژي کې استعداد لرئ په ریاضي کې لرئ هغه پیدا کړئ او له هغې لارې نه تاسې دغه خپل خیرات او نفقات او دا شیان ترسره کړئ دا هم د عبادت جز ده او له دغه لارې نه تاسې د ما خلافت کولی شئ او تاسو د خلافت د منصب او د هغه د فرایضو واجباتو لپاره دغه نقشه چې تقریبا دغه مقاصدو ته رسېدل دي چې د انسان فلاح او سلام ځان دی الله تعالی خپل بندگانو ته د فلاح او سلام په لوري باندې لاره جوړه کړې او دغه مقصد ته د رسېدو او دغه نه معلومیږي زه به لږ زره په جرات ووایم چې دا دومره مشخص شوي دي لکه سمارټ چې کله کله موږ وایو چې په مقاصد باید سمارټ دي قابل د اندازهګیري واضح پیمایش سي نو دا خو ټول پیمایش واضح شیان دي کنه که ته موږ تاسو د ورځې خپله ورځ ته وګورو چې دغه اعمال صالحه ټول هغه تعمیري فعالیتونه او بیا په څنګ کې ځینې فرایض او واجبات چې 5 وخته لمونځ قابل دی اندازهګیري هم ده قابل دی شمار هم ده او وخت هم پورته مشخص کېدلی شي په مشخصو وختونو کې هم ده نو دغه د مقصد یو خصوصیت موږ یو وخت ویلو چې دا باید سمارټ یعنی مشخص قابل د اندازهګیري هغه ته د رسېدنې قابلیت څوک ولري داسې هوایي نه وي او د وخت سره مطابق نو دغه شیان موږ او تاسو دپاره الله تعالی ډېر مشخص ذکر کړي دي چې حتی په د قرآن عظیم شان په د سورې البقره په اولو 5 آیاتونو کې دغه سیستم تشریح شوی او آخر کې اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون ویل شوي دي يعني الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا یو گایډ ده آخر کې هغه فیصله شوې ده چې اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون د فلاح یو سیستم ته داخليږي نو رښتیا هم الله تعالی د خپلو بندگانو دپاره د هدایت چراغونه را لېږلي دي او انسان کې دننه هم دغه استعداد ایښی ده چې دی کومه لاره انتخابوي یعنی صلاحیت انتخاب او د عمل لري ولودین صاحب نور به بس کو چې خو په افغانستان کې د محتاجي زبکې خلک دي چې څوک په موږ ټاپه ونه لګي او انتقاد ونه کړي چې تاسو خو ملایان نه یې تاسو ولې په دغه موضوع کې غږیږئ خو دغه ما مطلب دا و چې الله تعالی د خپلو بندګانو لپاره چې هغه خو الله تعالی انسانان په بنیادي توګه ملایان نه دي پیدا کړي انسانان یې پیدا کړي نو ملا او عامي او ټول انسان الله تعالی خپل مخلوقات او انسانان
دغه اشرف المخلوقات ټول انسانانو ته کرامت او عزت ورکړي کنه خلیفہ خو د موږ او تاسو معنا نه لري چې یو مشخص خلق د الله تعالی په ځمکه کې د خلافت منصب لري انسان یې لري نو موږ کولی شو چې د الله تعالی له کلام نه د خپل هدایت او د ورونو خویندو دپاره خبرې وکړو نو موږ په دا تیرو لسو پروګرامو کې په دغو موضوعاتو ډېرې خبرې کړې څو پروګرامونه وو نو موږ فقط دلته یو خلاصه کوو چې موږ په څه باره کې غږېدلي وو نو دغه دوه صندوق هم دلته خلاص کړل دغه د مقصد لپاره هم یو لکه لوی صندوق دی چې په هغې کې خودمختاري ده په هغې کې فرایض دي واجبات دي په هغې کې عبادتونه دي په هغې کې اعمال صالحه دي په هغې کې حسنات دي په هغې کې تعاون ده په هغې کې نور شیان سر د هغه هم خودکفایي ته نه یو رسېدلي او تا مخکې یوه اشاره وکړه چې په هغه کې دهقاني ده په هغه کې باغواني ده په هغه کې معلمي ده په هغه کې طبابت ده چې دا نه یعنې انسانان دغه ټول یا د ځمکې پېژندل دي معدنونو پېژندل دي د لمر له انرژي نه د اوبو له انرژي نه کار اخیستل دي دا د الله تعالی په خلقت کې د انرژي کارخانې دي منابع دي انسان ته بیا استعداد ورکړی چې څنګه دې سره وصل شي څنګه یو سیستم د انتقال د انرژي رامنځته کړي نو په دې باندې فلاح او سلام ته رسېدنه ممکن کېږي دنیا کې واضح معلوم دي چې هغه انسانانو چې دغه د انرژي له منابعو نه کار اخیستی د هغه ظاهرا خودکفا دي نو د فلاح په ساحه کې زندگی کوي رښتیا هم نو دریم معنی چې موږ ویلي وو دریم معنی دغه ژوره کنده ډکوي د موږ لپاره او موږ رسوي او هغه څه ده هغه انضباط ده دغه انضباط یو بل صندوق ده لوی صندوق ده وپېژنې چې له ډېرو شیانو نه ډک ده نو دا د تقوا او ډیسپلین او د نظم یو صندوق ده چې دا ټولو شیان آخرین یعنی داسې معنا نه لري چې د انضباط د ژبې په دوران کې نشته د مقاصدو کې نشته یا ژبه جوړ کړی چې انضباط د ژبې سره وصل ده د ژبې د صندوق سره وصل ده د مقصد د صندوق سره وصل ده یا مقصد له انضباط سره وصل ده ژبه له انضباط سره وصل ده دا خبرې نه مقصد د ما دا و چې دوستان داسې فکر نه کړي چې دا بیل بیل بلاکونه دي بلکې دا یو د بل سره شریک تداخل لري یو د بل حمایت او یو د بل سره رابطه لري نو دغه درې بلاکه چې هلته په یوه کنده کې کېږدي خلک بیا کولی شي بس لکه د زینې په رقم باندې د خودکفایي ته ځان ورسوي دغه د انضباط باره کې به هم وغږېږو چې انضباط څه شي ده په تېرو پروګرامونو کې هغه کاکړ صاحب او تنین صاحب په دې باندې خپلې تجربې ذکر کړلې وغږېدل خو موږ به تعریف کړو چې انضباط څه شي ده موږ په خپلو سلایدو کې هم داسې تعریف کړی و چې تعریف انضباط شخصی آن توانمندی است که با واسطه آن انسان میتواند بر اعمال احساسات و اولویت خود کنترل داشته باشد و به تصمیم‌های خود متعهد بماند نو دا یعنی مطلب دا د ځاني کنټرول توان او وړتیا یا مهارت ده چې دا کچېرې په تکرار او په ترتیب سره په یو نظم کې انسان دا عملی کې دا په عادت باندې بیا بدلیدل شي یعنی دا یو یا دا عادت د انضباط یو نوع ډیسپلین رامنځته کوي په زندگی کې یا نظم او کنټرول رامنځته کوي او دغه بل سلاید چې موږ ښودلی وو دغه لودین صاحب د تا موضوع سره چې حالت موجود او حالت مطلوب دغه سلاید هغه کوي چې هغه حالت موجود او حالت مطلوب او صراط المستقیم او چې دا یعنې مخامخ هغه هدف ته د رسېدو تګلاره په لار کې په هر قدم کې تمپټیشن ورته ابلیس ورته شیطان ورته هغه شهوات ورته په هر رقم باندې چې په لار کې انتظار لري چې موږ ورسېږو غواړي موږ منحرف کړي
یوې خواته یا بلې خواته، یوې خواته بلې خواته. دلته انضباط پکار دی چې موږ منحرف نه شو. یعنی کله کله تاسو دا نور نمونه یاد کړل چې ټمپټیشن او شیطان او وسوسې او کله تنبلی او غفلت هم انسان داسې یو موجود داسې حالت دی کله کله د تسلسل او منظم ډول باندې انرژي هماسې فلو نه پیدا کوي، خو که چیرې ډیسپلین موجود وي، انضباط وي او د مقصد په لوري باندې تلاش موجود وي، نو دغه یعنی مطلب ډیسپلین نه داسې ډیسپلین سبب د دې کېږي چې په مستقیمه لاره باندې حرکت تسلسل پیدا کړي. او بل خبره دا ده چې مقصد ته د رسیدو لپاره حوصله او د اراده که چیرې سړی منظمه توګه باندې وپالي او ورو ورو قدمونه په تسلسل سره واخیستل شي، دا هم رول لري. عزم و اراده، انګیزه، صبر، متانت، شجاعت، دغه ټول په دغه صندوق کې دي. دا کیفیتونه دي. یو شی ماته مخې ته راځي چې که چیرې مهارت دی یو کار څوک ونه لري، یو کار یو ځای ته د رسېدو دپاره ډېر خلک غواړي چې مثلا د افغانستان لپاره لوی لوی ارمانونه لري چې داسې وطن ولرو، داسې خلکو سره سوله ولرو، اتحاد ولرو، که نه ټول دعا هم کوي او خبرې هم کوي چې موږ ضرورت هم لرو. اما د هغه ته د رسېدو لپاره زه فکر کوم چې پوهه هم ضرورت ده، معلومات یا په هغه باندې یو کار باندې د پوهېدو مطلب اهلیت او مهارت او اهلیت او مهارت او علمیت او مهارت هم ډېر مهم کار ده. یو تعداد شیان خو په دې خیالي منظرو یا تنها په دعا نه کېږي. یو چا سوال کړی چې زموږ دا دعاګانې ولې نه قبلېږي، که نه؟ نو الله تعالی خو دعا قبلوي، اما له دعا نه مخکې د پوهې، د کار کولو، د عمل کولو، د جمعي کوشش رامنځته کولو لپاره نو د الله تعالی حمایت او مدد هغه وخت راځي چې حد اقل خلک په یو نیک کار کې سره یو ځای شي، یو مقصد جوړ کړي. دا سیلابونه موږ او تاسو همیشه وړي، هر کال راځي، اما چې تېر شول بیا ذاتي تدبیر نشته ورته څه کېږي. متل دي چې کال ته بیا راشي بیا چې ویسي، در حال چې ټول کال له اوبو نه هم د اوبو له کمبود نه ویریږي. نو دا د الله تعالی په حکمت چې هر کال داسې ټیلوهي چې ویښسه انسانانو ته ویښسه دغه اوبه دي د تاسو دپاره دي، خو ته ذخیره کړه یا جوړ یې کړه، چېرته یو تدبیر ورته وسنجوه. دا ماته یو شی را په زړه کې چې موږ د بعضې وطنوال د موږ په ډېرو سختو غرنیو منطقو کې په خپلو پیسو باندې بندونه جوړوي، لګیا دي کار کوي، او د باندې ملکونو نه هم ځینې خلک ورته پیسې لیږي، بسپنه ورسره کوي، او هلته کارګر لګیا دي چې کار کوي. مثلا په جاغوري کې یو بند لګیا ده، نږدې داسې ورسېږي په یو بل ځای کې. نو ما مطلب له دې نه و چې یو منظرې ته رسېدلو دپاره هم پوهه، هم د وسایلو، هم د امکاناتو، د فرصتونو او د ځاني استعدادونو یو ځایتوب پکار ده. پوهه، د لاس کار، د بازو کار، د ځمکې، د نورو شیانو یو نظم ته ضرورت ته، که نه چې ځکه چې نظم او ډیسپلین د منابعو د سمې کارونې لپاره پکار ده. موږ یو دوه سلایډونه نور هم لرو د انضباط په باره کې، چې هغه دا و چې په دغه صندوقو کې خو مثلا د ژبې په صندوق کې، د مقصد په صندوق کې، د انضباط په صندوق کې ډېر شیان دي، ډېر شیان چې انسان باید په هغه باندې اقدام وکړي، عمل وکړي، تطبیق کړي. په څه رقم سره دوی کولی شي چې تعیین کړي چې اول څه شي وکړي، دوم څه شي وکړي، درېیم څه شي وکړي. په دې لاره کې موږ ځینې سلایډونه ښودلي وو په اصل پروګرام کې. یو سلاید دغه ده چې موږ کولی شو دغه شیان په څلورو ابعادو باندې تقسیم کړو، په څلورو ربع ورته کوارټرز. په اول کې هغه شیان چې هم اهمیت لري او هم عاجل دي.
دوم روبه چې هغه شیان چې اهمیت لري اما عاجل نه دي، مهم دي. هغه کې آمادگی، تیاری، اقدامات، وقایوي کارونه، پلانګذاري، انکشاف، ابتکار، تعلیم او تربیه، د مهارت لاسته راوړل، اهلیت زیاتول، دغه شیان دي. په دریم روبه کې هغه شیان دي چې عاجل دي اما اهمیت نه لري. هغه مثلا په دفترو کې تلیفون، بېجای تلیفونونه، ایمیل راځي، یا نور خلک جزئی مشکلات لري او دغسې نور کارونه. او څلورم روب کې هغه شیان دي چې نه اهمیت لري او نه عاجل دي، کېدای شي هغه بیخي سړی لرې کړي له خپل ژوند نه، چې دا ضرور نه ده چې زه وخت پې مصرف کړم او انرژي پې مصرف کړم. ما ته د دراني صاحب یو عجیب شی را په زړه کړ، نو وایي از ګپ ګپ مې خېزه کنه. نو دا خلک خپل کارونه د اهمیت او د عاجل او د ضروري او د دې په حساب باندې خپل کارونه ضرور د تنظیمي کې، دا د یو نظم او ډیسپلین یو اصل ده، یا د انکشاف په لوري باندې دغه یو نقشه ده، یو پلان ده. نو ما ته یو څه را په زړه شو چې د موږ ډاکټران، انجینران، علما، مولوي صاحبان ډېر په سیاست کې خبرې کوي، د اقتصادي پلان گذاري، د تعلیم او تربیه لپاره، د مهارتونو د انکشاف لپاره. ډېر خلک د موږ په یو دوره، ډېره لویه دوره کې د مبارزې او جنجال کې سره راګیرو، په قار او یو د بل په ملامتولو، یو د بل په ټېل وهلو، یو د بل په حسبولو باندې دې باندې ډېر کار وسو، ډېر وخت یې ورکړ. ډاکټر هم پکې مصروف و، انجینر هم پکې مصروف سو، علما هم پکې مصروف سو. ډېر د موږ ډېر وخت او ډېر قوتونه ضایع کړل. نو که اوس د موږ دغه ډاکټران، چیز فهمان، د مبارزې د دورې خلک د اوسني وخت تقاضاو سره خپل کارونه تنظیم کړي، موږ او تاسو مثلا دا د اړتیاو، یعنی ټولنه څه شي ته اړتیا لري، له سره یو فکر وکړي، خپل کارونه د اهمیت په خاطر باندې تنظیم کړي. څنګه ده دا خبره؟ دا معلومدار ډېر ډېر مهم ده. موږ هغه د اعتماد په موضوع باندې څو پروګرام جوړ کړي وو، په هغه پورې اړه لري. اعتماد هغه وخت خلک چا باندې اعتماد کولی شي چې هغه څلور د اعتماد پایې ولري: حسن نیت ولري، صداقت ولري، او اهلیت ولري، او د خپلو کارو نتیجه خلکو ته وښودلی شي. خدا خو نه لري، خدا باید را پیدا شي کنه. دا را باید پیدا شي. خو معلومدار و دغه شیان چې لودین صاحب موضوع ته چې ذکر کوو، دا هر یو لکه کمپیوټر کې چې ورته یې چې د زپ فایل او په دې لکه یو صندوق د موږ یو نوم پیښی دا ما چې خلاصي کې په هغه کې درجن شیان دي چې باید په هغه باندې کار وشي. نو یعنی مطلب دې نه دا ده چې موږ په وجه دي چې دا وخت او انرژي دې موږ ضایع نشي، له غفلت نه جلوګیری وشي، یا دا چې دغه وخت او فرصتونه چې دې موږ دغه متخصصین لري، که د مثبتو تعمیري عادتونو او پیغامونو په لاره کې د خپل انرژي په کار واچي، او دا هر ورځ دوی دغه په بعضې بکسونو کې سره یو ځای کېږي، سپیسونو کې دوی دغه د آرامش او یو د بل ته د حمایت او یو د بل سره د همکارۍ، همدلۍ، همپالنې، وطن پالنې انسانان په افغانستان کې ډېر ضرورت دی دې لري چې هغوی ته توجه وشي، د وطن په آبادۍ لپاره فکر وشي. دا به یو نیک بدلون وي. یعنی موږ په دغه څلور روبو کې دغه اساسي کارونه چې افغانان ورته ضرورت لري او په هغه باندې د موږ دا لویه غمیزه دردونه او تکلیفونه رفع کېږي، دغه شیان هم ضرور دي چې موږ استعداد د سوله کولو، استعداد د شخړو د حل، استعداد د همکارۍ کولو، یو له بل سره د همکارۍ کولو استعداد په څنګه وده ورکړو، استعداد د تفاهم، هغه درې نور خنډونه چې موږ په خبرې وکړو، یا مثلا په دغه استعداد د سوله ییزې ژبې څنګه پیدا کړو، استعداد د روښانه مقاصدو څنګه
ولرو د خپل ځان لپاره د وطن لپاره استعداد ډیسپلین څنګه رامنځته کړو چې موږ له ګډوډۍ او بې نظمۍ نه وساتي یا مخنیوی وکړي. یعنی دا ټول تعمیري فعالیتونه دي. نو موږ له یو دورې د تخریبي او مبارزې نه غواړو چې د یو تعمیر او ترتیب او تنظیم مرحلې ته داخل شو. موږ تاسو دا پروګرام خو د بریاو ته د رسیدو لاره ده که نه، اصل کې یعنی فلاح ته د رسیدو لار ده. رښتیا هم دغه اخرنی سلاید د لودین صاحب دا به مو ووایو، بیا به عمومي یو بحث به پرې وکړو. د دې لپاره چې د خلکو وخت داسې ښه مؤثر مصرف سي، دغه یو ډېر ښه فرمول ده چې که چېرته خپل تقسیم اوقات په هفته‌ای ډول، یعنی پروگرام هفته‌وار برای خود جور کنه که در روزه هر کس 168 ساعت وقت داره و او را چه قسم تقسیم میکنه: وقت خواب و وقت کار و تحصیل و درس، وقت فرایض و نماز، وقت برای غذا تیار کردن و خوردن، برای خانواده و تفریح و متفرقات چه قسمی وقت تقسیم میکنه و چقدر وقت میمانه برای از که اقدامات درباره بهبود اهلیت و مهارت ها و همین چیزایی که پیشتر ما شما گفتیم که در صندوق وجود داره، برای بهبود و برای ارتقای از اونا چقدر وقت این کرده میتونه که همون کار بکنه. دیگه یک فرمول بسیار موفق است برای مردم که ایره میتونه استعمال کنه در زندگی خود. او رښتیا هم د الله تعالی ټول انسانانو ته 40 ساعته وخت ورکوي. البته څنګه وکولی شي چې دغه فرصت نه په تعمیري توګه او په منظمه توګه باندې ګټه واخلي. دا یو عام شی ده، هر څوک کولی شي چې د خپل حالت او وضعیت سره مطابق ځان دپاره تقسیم اوقات جوړ کړي. دا هم د یو نظم او ډیسپلین یو نمونه ده. ډیسپلین د انسان او ډیسپلین ده. که خلاصې کو دغه سلاید ته به بیرته راسو او ووایو چې موږ په انفرادي ډول د محتاجي په حالت کې یو او یا په ټولنیز ډول باندې او غواړو او دغه اراده موجود وي او انګیزه موجوده وي چې موږ غواړو یو حرکت وکړو، وده وکړو د خودکفایي ساحې طرف ته. نو دغه درې شیان مهم دي چې په هغه باندې فکر وسي، په هغه کې تغییرات راسي، د ژوند مقصد یو هدفمند ژوند تعیین کړي انسان، او د ژوند په هره ساحه کې انضباط ولري. او دغه ټول شیان دي لودین صاحب، دغه ټول ذهن ته تغییر ورکوي. چې د موږ د دغه پروګرام هدف دا و چې د سولې ذهنیت پیدا شي. د سولې د ذهنیت لپاره دغه شیان ضروري دي. نو اوس خبره دا ده چې دا خو په یوه خلا کې نه دی موجود، بلکې دا یو وضعیت کې دی، د زندگی په یو مرحله کې دی، د یو نسل یا د یو جنریشن په زندگی یا دغه ټول د زندگی کې دا شی واقعیت پیدا کوي چیرې څوک ته توجه او پاملرنه وکړي. نو که چیرې موږ یو د دې دپاره چې په اوس کې موږ زندگی وکړی سو، هغه تیر وخت نه تجربه به په نظر کې لرو، ځکه انسان داسې یو موجود ده چې د تیر وخت حافظې او تجربې هم لري، او ذهن داسې وخت خصوصیت هم لري چې کله کله د خپلو غلطیو یا د تیروتنو او یا دا معنا چې موږ ته راښیي چې د موږ ذهن یو وخت صحیح کار نه کوي یا سمه توګه باندې کار نه ده کړی دی، چې موږ له ناوړه نتایجو سره مخامخ سو. نو اوس له هغه نه موږ څنګه زده کړه وکړی سو؟ انسان د دې قابلیت لري که یو څوک بیخي کلکې په هغه غلطۍ باندې بیا غلطۍ اصرار کوي، نو نتایج بیا هماغه ناوړه نتایج چې لکه مخکې چې درلوده. اوس د موږ او تاسو د وطن عمومي موږ دغه انساني برخه باندې تمرکز لرو. دغه جنریشن چې د مبارزې په پړاو کې رالوی سوی ده،
او د مبارزې او مجادلې او د جګړو د مخالفتونو چې بیا د باندې خلک هم راغله په دې وطن کې ډېر ناتار تېر شوی ده چې موږ یې نمونه د هغه اوس ګورو چې د موږ مهاجرین دي ځکه چې له وطن نه خلک هسې نه ځي بل وطن ته خپل کور کلی باغ پرېږدي او بیا ځي په بل وطن کې بیا د نورو خلکو په چوپړ کې صرف د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي که نه د انسانانو حیواناتو حتی د ډېرو ژوندیو موجوداتو دا خصوصیت ده چې د ژوند چاپېریال ورته تنګ شي هغه بیا ځي له خپل هغه چاپېریال نه اوله خبره دا ده چې په هغه کې کوم هغه ناوړه حالت رامنځته شوی هغه د چا حاصل ده هغه د معلومدار د هغه ذهنیت چې افغانستان ته راغی او هغه په ښه توګه تحلیل او ترتیب نسو په ناوړه توګه باندې د تقابل او مرحلې ته لاړل او خپل منځي مخالفتونه سبب د دې شو چې د موږ روشنفکران په یوازې یا چیز فهمان په یوازې د دې چې د خپل ولس لپاره د خدمت او د فلاح او د سلام جوګه شي د موږ فزیکدان کیمیادان استاد عالم انجینر ډاکټر ټول په یو لوی دریاب کې لاهو شول او نه تنها ځان بلکې د ولس ته هم ډېرې ناخوالې پېښې شوې چې موږ اوس ګورو چې تقریبا دوم او دریم جنریشن د دې ناخوالو په واسطه باندې ځورېږي هغه ماشومان چې د اسلام قلعه په اپله او دا پلو ښځې ماشومان سړی ګوري هغه صحنې سړی یو تاریخي دور ته متوجه کېږي چې څه رقم لوی اشتباهات او نادودې سوي دي چې دغه حاصل ده چې بیرته وسمي نو اوس په اوس وخت کې دغه مطلوب حالت ته د رسیدو لپاره هغه بکسه چې موږ او تاسو ویل چې اوس موږ ته پکار دي چې ژبه اصلاح کړو خپله ژبه او د خپل وطن د راتلونکي لپاره د ولسونو راتلونکي لپاره مقاصد وټاکو او د مقاصدو لپاره ډسپلین رامنځته کړو تر څو موږ یو مطلوب وضعیت ته ورسیږو زموږ خواهش دا ده چې موږ او دا چیز فهمان او دغه ځوانان چې په دا مختلفو دورو کې رالوی سوي په سیاست او په اقتصاد او پلانګذاري کې شامل وو دغه توقع چی ده؟ بدین صاحب شما اشاره کردن به می که یک دکتر چرا در سیاست مداخله میکنه یک انجینیر یوازی که در انجینری فوکس کنه یا در طبابت یا در رشته خود کلشان سیاست مدار میشه یک اشتباه بسیار بزرگی که در دهه دموکراسی در افغانستان صورت گرفت و این بود که همی کلتور و زبان مبارزه که از خارج وارد شد مرکزش در پوهنتون بود و شاگردای محصلین پوهنتون چی در طب بودن چی در تعلیم و تربیه بودن چی در انجینری بودن در زراعت در جای بودن یک مضمون بسیار عمده که برای هر کدامشان داده میشد مضمون مبارزه بود و این مضمون و زبان مبارزه مردم از هم فصل میکنه در اموجم اگر کسایی که به عمر ما و شما هست شاید متوجه شده باشه که برای ما گفته میشد که جامعه افغانستان در اینجا فیودال است در اینجا کارگر است در اینجا دهقان است در اینجا بورژوازی است اریستوکراسی است ما چطور هم افقی تقسیمش میکرد هم عمودی تقسیمش میکرد جامعه را و اینجا حق داده نمیشه حق گرفته میشه باید جنگ کنیم باید مبارزه کنیم باید شمشیر بگیریم ما خودم در وقت صنف ده بودم امی اولین مظاهره که در 3 اقرب صورت گرفت ما در او اشتراک کردیم این معلم در ذهن ما است می پوهنتون اموجا نفرا بودن که شعار میدن از خاطر مردم ویتنام روزه میگیریم روزه میگیریم و د مزنګ مخې ته جنگ سي د پولیسو د خلکو له منځ تیږې او په سر باندې اچول یوه تیږه د ما په سر هم ولګېدله نو مطلب د ما دا و چې څنګه د مبارزه او د کچېرې مفاهمه د مسایلو حل او د ولس د
خودکفایي په لوري باندې حرکت او د دې وطن د منابعو نه د دې د حفاظت او د شخړو د حل، یعنی د اختلاف که چیرې راځي د حل لارې خو وهل ټکول وزل نه دي، دا خو نور مشکلات رامنځته کوي. نو متاسفانه په هر صورت دا یو مرحله و تېره شوه، زموږ هدف دا ده چې دغه مرحلې نه ګزار څنګه وشي او ورقه څنګه واوړي. دغه موضوع ما غوښتل چې هغه د موږ چیز فهمان اوس هم په هغه ګرداب کې بند دي، لا تر اوسه نه دي ترې راوتلي. وکنه خو دغه وضعیت چې موږ او تاسو دغه ما دا چیز فهمان چې په ترکیه کې ناست دي، ځینې په نورو ملکو کې ناست دي او ښه ژوند لري او د دې خپلو کارواییو په نتیجه کې چې دا دومره خلک مهاجر شوي دي، د دې د خدمت لپاره هم څه نه کوي، بیا هم هماغه یو سبق او یو شعار او یو بدله وایي. نو مطلب د ما دا ده چې فهمان چې لږ ذره له خوبه یا له غفلت نه یا له کبر نه یا د تعصب له د چوکاټونو نه یا د دغه ذهني قفل بندیخانه نه د بندیخانه نه راووځي. دا ایګو چې موږ تاسو بل موضوع ایګو ده چې دا د خودخواهی له بکس نه راوځي او د وضعیت ته وګوري او د دې وطن لپاره که چیرې اوس هم د اصلاح لارې رامنځته شي، د مرستې لپاره قدم کېږدي او د خپلو امکاناتو نه په ښه توګه یا په مثبته توګه باندې ګټه واخلي، د خپلو کړو نه پښیمانتیا یا د بدیو درک او له هغه باندې پښیمانه کېدل او بیرته د اصلاح په لور راګرځېدل اوس هم سره وخت دی. یعنې زموږ هدف دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې د اصلاح او د تعمیر په لوري باندې خپل دا هغه متل دی مایي د تیار وخت ونیو تازه ده. نو موږ او تاسو له همدې نه غږ پې کوو چې هغه خلک چې د دې وطن د ثروت او د ډېر دارایي او د صلاحیتونو چښتن شوي دي چې لږ مرسته وکړي له دې خلکو سره. داسې فکر وکړه چې خلک په دغسې یو ګرداب کې دي او دغه پروګرام چې زه ته لرو دا لکه یو پړی د وره چې ویل بس دغه خبره ده چې څنګه ورته دا یو دغه پړی ونیسي او په یوز د دې چې د فصل ژبه باندې غږیږي دغه د وصل ژبه انتخاب کړي او ځان ترې راوباسي. زودین صاحب نور به د دوستانو وخت نه نیسو، وخت هم پوره کېږي، فقط دومره دوستانو ته ووایو چې راتلونکې هفته کې موږ رخصت اخلو د دوستانو نه، راتلونکې هفته کې به موږ پروګرام نه لرو، زه یو وړوکی سفر لرم او چون تخنیکي مسایل ټول د ما په لاس کې دي نو په هغه اساس باندې به د دوستانو نه معذرت وغواړو، بیا به راتلونکې هفته کې پروګرام نه وي، بیا بل هفته کې بیا دغه درې نور موانع چې هغه د ایګو مدیریت د فهم و تفهیم مهارتونه دي او د تعاون مهارتونه دي دیگه درباره از پروگرام ها گپ میزنیم. دیگه هفته آینده رخصت میگیریم، باز روز جمعه بعد از او انشاءالله پس میایم و سر 3 مانع دیگه ای که مانده باز امی دوستایی که قطع ما همکاری کرده بودن سرشان صدا میکنیم که بیان تجارب خودم را ما شریک بسازن سر 3 مانع دیگه باز اونا را ما تو حلاجی میکنیم، باز انشاءالله که خلاص شد یک خلاصه از اون به می شکل جور میکنیم او انشاءالله چې د خودکفایي نه د فلاح او سلام په لوري باندې د پرمختګ لپاره هغه خنډونه چې دي د هغه نه د تېرېدو لپاره تدابیر به انشاءالله میلمانه به راغواړو، د تجربو خاوندان به راغواړو چې د فلاح او سلام په لوري باندې حرکت اسانه شي. ډیره مننه دراني صاحب او همدارنګه د ملګا خپلو وطنوالو نه مینوالو نه میلمنو نه بیا هم مننه کوو، مخکې له مخکې نه قدردانی کوو. حاضر د خدای پامانی دوستانو تا روز جمعه بعد از جمعه ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.